خلکو یو ځل بیا سلامونه نیکې هیلې احترامات درته وایم. قدرمن دوستانو، یو ځل بیا د هغه ورور جونګړې ته راغلم چې څه موده مخکې مو د دې ورور نه ویډیو کړې وه او هغه ویډیو مو له تاسې سره شریکه کړې وه. تاسې یې لږې خبرې واورئ. کله چې کور کې همداسې دا خوراکي شیان را ختم شي نو موږ ډېر ځورږو، ځکه چې پلار مې هم معذوره دی، د کور سرپرست هم زه یم. که زما دا علاج په وخت باندې ونه شو نو کیدای شي چې دا سلسله نور هم زیاته شي. داسې ژوند مې تېر کړ لکه بندي چې یم، ځکه تاسو یوه ورځ په یو کور کې کښېنئ باندې به زړه م کېږي ملګرو انډیوالانو سره چکر ته هر ځای ته. په هغه ویډیو کې د ده والد صاحب هم نه و، اوس والد صاحب هم موجود دی. قدرمندو، دا ورور چې دی دویم کال دی چې په ویلچر کې تېر کړل، د کوټې چت ورباندې راپرېوتی و. همدارنګه یې والد صاحب پښه چې وه دا هم تورخم په دروازه کې د پلچک نه غورځېدلی و، په هغې کې ماته شوې وه. نو پلار او زوی دواړه د ویر په ټغر ناست، یو طرف ته تاسې ته دغه نن سبا ګرانښت معلومات دی چې څومره هر څه ګران دي، چې ونه وځي مزدوري ونه کړي سرانه وړي بچو ته د کومه ځایه به یې کوي. نو دوستانو، بله طرفه دغه ورور چې دی د ده علاج ضرور دی، ځکه که د ده علاج وشي نو د دې کور یو سرپرست به روغ جوړ شي او په آینده کې به هغه مشکلات ختم شي کوم چې په دغه کور کې موجود دي. ویډیو چې موږ د درنو ملګرو سره شریکه کړه نو یو شتمن ورور د بهر هیواد نه 1,00,000 کلدارې په زکات کې راولېږلې او دا یې وویل چې زما دغه 1,00,000 روپۍ ورته ورکړه او باقي نور ورونه هم د ده دپاره موږ مرسته په هغې ویډیو کې هم غوښتې وه، په دې کې هم درنه غواړو. په ده باندې بند 4.5 لکه خواوشا روپۍ لګېږي، ځکه موږ چې دغه ویډیو وروستی کړم د دې دپاره مو وروستی کړه، موږ ویل که نور ورونه هم چېرته مرسته وکړي. دا ورور لاړ جلال آباد ته هم لاړو چې زه به د تورخم د دروازې دپاره ټوکن راواخلم، په دروازه به واوړم، خو هلته هم نو د دروازې د حالت نه تاسو نن سبا بهتره خبر یاستئ. موږ هم بل طرف ته مجبوره وو، ځکه پردی امانت چې وي هغه یو انسان باندې یو بوج وي. د ده دغه امانت چې وي 1,00,000 روپۍ دا موږ سره موجود وي، نو موږ ویل چې دا ورته ورکړو. که چېرته په دروازه کې اسانتیاوې راغلې نو انشاءالله په لنډ وخت کې به دی لاړ شي او د خپل ځان په اړه به معلومات وکړي چې مخکې ورته ډاکټر 4.5 لکه روپۍ ویلې وې، اوس ورباندې څومره مصرف راځي، اوس به ورباندې ډېر راځي، که هماغومره به راځي، شاید نورونه به هم مرستې وکړي. نو هغه 1,00,000 روپۍ د هغه ورور مرسته چې د بهر هېواد نه یې کړې ده، الله رب العزت یې ورته د بېلې بېلې روپۍ په بدل کې بې شمېره اجرونه ورکړي، ځکه د داسې خلکو سره یې مرسته کړې چې واقعا یوه اړمنه کورنۍ ده. پلار یې هم ټپي او زوی یې هم ټپي، دواړه موجود دي. یو طرف ته دغه هېواد د حالاتو نه تاسې خبر یاستئ چې نن سبا څه حالات دي. د یو کپ ډوډۍ د رزق پیدا کولو ته انسان حیران وي. نو دوستانو، هغه 1,00,000 روپۍ چې دي هغه دغه زما په لاس کې دي، دغه بهر رور امانت او دغه روپۍ دغه پلار او زوی ته سپارم. خدای دې وکړي چې نورونه هم مرستې وکړي او د دغه ورور په څېر باندې مهربانه شي تر څو د دغه ځوان علاج وشي. 1,90 2,90 3,90 4,90 5,90 6,90 7,90 8,90 9,90 100. 1,00,000. بس د ورور نه ډېره مننه کړم. الله د په دین او دنیا او آخرت کې د الله خوشحاله لري. الله دې دواړو جانو کې دا کار راولي. الله رب العالمین د په آخرت کې دا کار راولي. الله رب العالمین چې موږ سره مرسته وکړه، الله د غیبي د سره نور مرسته وکړي. الله کوم کاروباري په هغه کې ورته برکت واچوي. الله رب العالمین د بس دا مخه پکې. الله رب العالمین د تل خوشحاله لري چې موږ ونه بېوزلو سره مرسته وکړه. الله رب العالمین دا تل خوشحاله لري او الله د کاروبار کې ډېر برکت واچوي. ستا نوم؟ عبدالباس خان. عبدالباس خان. عبدالباس خان وروره، دغه زوی کیسه خو د موږ مخکې په لیدونکو باندې اورېدلې وه چې د کوټې چت ورباندې راپرېوتلی وه. په تا باندې څه شوي؟ زه په تورخم کې ولوېدم دیواله نه، پلچک نه دیواله نه. ولې تورخم کې دې څه کول؟ تورخم کې بس یو غریبۍ پسې وتلي وو. ګنډې دې؟ او ګنډې دې. نو په کار خو دا وه د دوستانو چې د ده زوی ګنډې وړله راوړله، پلار یې ناست خو بدبختانه چې زوی ټپي په کور پروت دی، نو پلار یې هم مجبور شو زه په یو لاس یم بله دیاړین نه شم کړی.
نو دغه لاس یې هم درنو دوستانو په دغه شکل دی مخکې نه په دې لاس باندې معذور او پښه یې هم ورپسې تازه ماته شوه او زوی هم دغسې نو دوستانو ډېرې مرستې دغسې کورنیو سره وکړئ ځکه ضروري دي دغه مرستې او څومره دغه ورورونه خوشحاله او نورو شتمنو خلکو نه څه غواړي د دغه ورور نه ډېر خوشحاله یم او د نورو شتمنو خلکو سره دا هغه کړم چې موږ سره کومک او امداد وکړو او د دې دغه علاج چې تا کله پاکستان ته بولی دا ما بولی و تقریبا د 2 میاشتو پورې ټیم موږ کوز واړول خو بیا هم په دغه بعضې ډاکټرانو وویل چې په ده باندې خرچه ډېره راتلي کوم غټ ډاکټر ته بولی او که نه هغه ډاکټر لمبوله و او دا ډاکټر لمبوله و خو هغه وویل چې خرچه دې باندې ډېره زیاته رادرومي څومره روپۍ درته وښودې تقریبا ویې ویلې چې په دې باندې به 4.5 لکو پورې خرچه راشي چې دې موږ اپریشن کړو او د دې هغه کړو ایکسرې کړو هغه یې کړو ځان ته معلومات ټول هر څه 4.5 لکه روپۍ خرڅ 3 میاشتې ما دی وړه او په هسپتال کې ما داخل کړه پروت او 15,000 روپۍ موږ نه په هسپتال کې لاړې د 3 میاشتې د 3 میاشتو علاج یې هم ونه شو علاج یې هم ونه شو هغه روپۍ در سره خپلې وې که نه هغه ما مکمل را قرض کړې وې ټول در قرضه مو سره اخیستې وه قدرمن دوستانو نو ستونزې پسې ستونزه او مشکلات پسې مشکلات ډېرې اړمنې کورنۍ شته زموږ په هېواد کې نو هغه ورونه چې دغسې احساس ورسره وي لکه د دغه ورور چې یو لک کلدار یې دغه ورور ته راجمع کړی په زکات کې الله دې د زکات قبول او منظور کړي رایې د په بچیانو باندې دغسې مشکلات مه راولي لکه په دې کورنۍ چې راغلی نو بیا مرستې زموږ سره د نورو کورنیو دپاره وکړئ ډېره زیاته مننه